خو مهربان دی بچیه ته ما ته وګوره ژاړه مه بچیه کنه ته ولې ژاړې وژل کېږي بې ګناه خدای پاک خدای په خیر کړو ته مه ژاړه بچیه مه ژاړه کنه غلی شه بچیه بې ګناه هم په کور هم په بیت بچیه دا څه دي ده ټیپر دي دې باندې څه کوئ و قربان دې شم بچې محمده ستا سایکل خوښېږي تا ته زه سایکل واخلم بل دې څه خوښېږي بچیه لوبیا زه به دومره لوبیا درته راوړم چې ټوله میاشت پې وخوري ښه بچیه ښه بچیه بس راځئ دوستانو یو دا وطاق دی تاسو وګورئ دا پلاستیکي درۍ پکې پره زه ډېره بخښنه غواړم زه بوټانو سره راغلی یم خو پلاستیکي درۍ پکې پره دغه بل وطاق هم ګورو دا د دوی د اوسېدو وطاق دی وګورئ دغه توشکې دي او دغه یو دوه درې باندې بلستنې او کمپلې او دا شیان دي دوستانو الله دې خپل خاص رحم وکړي لیله الحمد موږ یو څه ځان سره راوړي دي او همدې خلکو ته بې راوړو زه راغلی یم بچیه که نه خدای مهربان دی بچیه خدای به خیر کړي خدای به خیر کړي بچیه ښه خدای به په نصیب مو کړه وحدت خدایه ته پرې مهربان صبر کې چې مې ته راوړی دی بچیه محمده بچیه محمده بچیه دا وګوره څنګه خوښ دې شو بچیه ته کښېنه ته کښېنه ته کښېنه پاس کښېنه بچیه خدای مهربان دی مورې الله دا خپلې سره راوړه خیر اوس خدای مهربان اوهو بچي څنګه دی دا خولې لږ محمده بچیه ما ته وګوره ته ما ته وګوره څنګه خوشحاله شوې بچیه ځه ځه بچیه نسې تاو که آفرین بچیه څنګه دی محمده بچیه بل د چیا خوښېدو لوبیا ما ته لږ وګوره پاس نه غورځي ځه بل د چیا خوښېدو لوبیا خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت بل د لوبیا غوښته ته راځه که نه تا ته مې راوړې ته راشه 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 راځه راشه همدلته ودرېږه بچي همدلته ودرېږه همدلته ودرېږه ښه ته بچې څه شی غوښتې ما سره خبرې وکړه دا د غوړي دا د وریجې دا د اوړه او د کور چې څومره سودا ده الحمدلله دوستانو سودا مو ورته راوړه تقریبا د 10,000 افغانیو پیکیج دی د سایکل په شمول باندې الحمدلله دغه کوچني ماشومانو له سترګو چې اوښکې بهېدې د دې دپاره بهېدې چې زموږ په کور کې اوړه نشته غوړي نشته دی او زموږ بلکې هېڅ هم نه و تاسو حالت د دوی د کور د وضعیت خپله وکتئ دا ماشومان وګورئ په دې ژمي په دې یخنۍ کې د دوی جمپرې نشته په چپلکو کې دوی اوسېږي دغه ماشوم 2 جوړه جامې لري چې یو جوړې په تن دي وګورئ لستونې ورباندې لنډ دي همدارنګه پرتوګ هم لنډ دی خو الحمدلله موږ مرسته ورته راوړې دغه بایسکل هم دغې کورنۍ ته موږ راوړو موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې دغه کورنۍ موږ سره سپانسر کوي د دې خلکو وضعیت له حده ډېر بد حالت کې و واقعا موږ یې ډېر سخت خفه کړي وو خو الحمدلله خوشحاله په دې باندې یو چې همدغې کورنۍ ته مې یو څه اندازه مرسته راوړله دوی بیا وایي 1.5 میاشت په دې باندې ګزاره وشي خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ موږ سره سپانسر کوي د دوی د کور لوازم ضرور دي توشکې کمپلې هېڅ هم نشته د دې ماشومانو لباسونه دا هېڅ هم نشته دا هر څه باید د دوی وکړو دوستانو دا ستاسو په مرسته کېږي الله دې تاسو ټول ته خیر درکړي جزاک الله خیرا آخرت کې په خراولې په دې دنیا م الله تعالی دې د جنتو سرداران کې الله دې په قیامت په ورځ باندې د نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک په خوا کې راوچت کړي الله تعالی دې دا ښېګڼه په آخرت او په دې دنیا په خراولې الله تعالی دې عمرونو کې برکتونه واچوي اوس خو د سایکل پیدا شو ما سره هم نه ځي ما سره نه ځي بچیه خلاص راکړي بچیه خدای په امان دعا کوئ ښه بچیه دعا به ټول بل لاس راکړه بل لاس راکړه سایکل ما نیولی دی یو مچ هم راکړه پاپک هم راکړه لاړم خدای په امان خدای په امان نصیب کړه زلالت خدایه ته پرې مهربان شي ته یې